لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. تړلو مخکې چې بهوښه شي د هغه وړل و عرفات او نورو ځایونو ته. 98مه پوښتنه: دغه بهوښه چې تر احرام تړلو مخکې بهوښه شوی دی او بل چا د ده د طرف څخه احرام تړلی دی، د دغه بهوښ وړل عرفات او نورو ځایونو ته لازم دي او که نه؟ ځواب: دغه بهوښه چې تر احرام تړلو مخکې بهوښه شوی دی، د ده پر نورو ملګرو دا لازمه نه ده چې عرفات، مزدلفې، شیطانانو او طواف ته یې یوسي، خو وړل یې افضل دي. او د ملګرو هر فعل، که د عرفات درېدل دي، که د طواف زیارت کول دي، که د حج نور افعال دي، هغه وخت د بهوښ له طرف څخه صحیح کیږي چې ملګري یې د ده په نیت وکړي. خو په طواف او سعی کې دا لازمه ده چې د ده په نیت جلا طواف او جلا سعی وکړي، او په عرفات کې یوازې د ده لپاره د ملګرو نیت کول صحیح دي. او که یې بهوښه د طواف او سعی ځای ته یوړی، طواف او سعی یې پې وکړل، نو بیا بل طواف او سعی د بهوښه لپاره نه غواړي. لبیک اللهم لبیک.